مسلمانانو ورونو خیر و خیرات وکړئ مشرانو کشرانو ډېر مې حالات سره ستړي دي سره تریخ دي مسلمانانو یو خیر خو وکړئ زه پر خپل وخت رالم اته نیمې بجې نه یوه دقیقه شاته نه یوه دقیقه مخته بال بچ چیچ پیچ زاړه واړه مې ګرده په کور کې ورورکه جان خولې وازې پاتې دي داسې چې لکه د یخه کونده دغسې سوي دي خواران و مې پر خپل وخت راغلی ما ته خیر وکړئ دا درواغ وایي دا دروغجن دی دا فقیر دی لا نه مسلمانانو ورونو دی درواغ وایي خپل کور نه لرم خپل ځای نه لرم خپل باسکل موټرسایکل هېڅ نه لرم دی موټران لري سرای وجای وجایګیر لري درواغ وایي لوی سړی دی درواغ وایي لوی سړی یم درواغ وایم ما و داسې درواغجن نو نه یم لکه ته چار شی لرې وایګانې لرم ولرم موټرسایکل لرم موټر لرم ما داسې خبره نه چې لرې نو چېرته لپاره وایي چې دی نو خو مشه دی چې زه هم ولرم نو خو غږ مه لره نو ته خپل خیر ټوله ته چې فکر کوې تا چې پیدا کړي دي موټران ګوره دا یو لاس خو مې ستا ګوره دا چکاپه دې ورور شه خبرې به نه کوې ښه لاس زه هم لرم واجرې ده شم لرم او زه دغه فقیرانو ګوره دا دی شه دا چپه چپه لاقه به دې ومه زه دغه فقیرانو خیال مرم په مخ ته واړو ګوره پکښینوالي د بجلو پر سر جنګونه کړي دي اوس مې نو دغه ته مه درو اول لمبر فقیر زه یم ورکه دا غاړه علاقه دا علاقه در سره زما دا غاړه علاقه چا راوستله خبرې به ښه نه واجرې ده ګرېوان دي د چا د ونیوي دا د فقیر ګرېوان یې ونیوي دا بل فقیر ګډانو شکانو رندو کڼو کښو وښو تاسې دلته سان جوړ کړي یا ستاسو پوښتنه کومه دا ځای تا ما ته په 8000 افغانۍ فقیرانو راکړی نو اوس دی بیا ولې ولاړ دی چش 8000 افغانۍ 8000 افغانۍ دا ما دکاندار یې دکان کې ګوره تاسې دواړو ګډانو شټان ته وایم ما تا ته فقیریا درکړي دا څه کوي د ځان سره لرې کړي ما نه دی درولې خپله ولاړ دی دکانداري کې 8000 افغانۍ زور کوم پر دغه ځای زه درېږم د ورځې واجرې د 15-16 پیدا کوم د فقر دپاره یا نو د چکر دپاره خود د فقر دپاره واجرې د زما د ځای حاجي صاحب ګوره حاجي صاحب دا درواغ وایي موټرانو سرای وجای وجایګیر هر شی لري هر شی چې لري هغه د ده کار دی زما د کریې سره کار دی دغه ځای ما دته په کریه ورکړی دی دغه زما د دکان مخ دی د هر شی چې پکې خدای دې چې ته شاله کې رسېږي فقر کې دکانداري کې مه کوه نو بلاس ما ګوره ختمېږي واجب ردل ګوره دا زما د رزق د روزۍ ځای دی او دغه حاجي ته چې تا دا خبره وکړه خوله دې ولادر ما ته کړه د دکان د برکته زه واجر دلته د ورځې ګوره ما تا دواړه فقیران یو ته واټه حاجي صاحب زه دا درته 4000 افغانۍ دی درکړي 4000 افغانۍ به زه درکوم دا 8000 دواړه فقیران یو څه فرق دي ما پېښکي 8000 افغانۍ ورکړي دي 4000 افغانۍ به زه ورکوم ما د 15 میاشتو پېښکي ورکړې ده 9000 افغانۍ واجره ده ستا مخې ورکوله نو دغه اوس ګټه څو ده ته ګوره زه دلته اختام د یو کال کېږي 2.5 لکه و 8000 افغانۍ زه د میاشتې ټولوم ما پرون حساب ورته وکړئ زه 80 لکه ګټم 80 لکه افغانۍ ګوره ما دا خبره تا ته هم کول ته کومه خبره تاسو دا پیسې چې څومره پیدا کوئ زه په دکانداري کې نه پیدا کوم دغونه نو د جې څه دا ښه ده تاسو دواړه یستاسئ خپلې پیسې به درکړم زه خپله پر دغه ځای بالا درېږم ځئ نو خو دغه زموږ د خلکو دغه اکثره خلکو دا کار دا چې تاسو اتفاق نه لري هغه ستاسو کار بل خپل کار نشي کولی د بل په ورځ کې لغته وي ستا سره به زه شریک سم په نیمایي یا تو چېرته ستا ته ډېرې لري زه به اوس د دې بعده زه بالا زما او ستا پېښکي خو به راکوې نورې درته هغه در کوم لکه څه چم کړو پر موږ خو چې دا د رزق ودروي ورسه د خپلې زړې جامې سره یې ودرېږه زه به داسې ولاړ شم قسم روان شوم اعتبار به وخورو دا روان یم د دوکان یې ته نه که په دې دنیا کې هر شی وخوره اعتبار مه خوره ورسې تاسې لارې لاکئ زما یې رزق را خراب کړئ ورسې مسلمانانو په دواړو سترګو ړنجم شی نه وینم مجبوره یم نو څه وکړم یو لسی و د یو 50 که مو خدای کار کوي خو راکړي داسې مه چېرېږي له هیواد میډیا سره اوسئ.